زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، دا د یوه کلي کیسه ده چې هیڅ نجلۍ واده نسي کولی، ځکه چې د واده څخه به یوه ورځ وروسته د ناوې مړی موندل کیږي. په دې کلي یو انسان د ناوې عزت لوټوي او بیا به یې وژله. نو دا نه معلومیږي چې دا قاتل څوک دی او ولې نجونې وژني. راځئ چې دا کیسه په ګډه سره وګورو. د کیسې په پیل کې موږ ته د ادویلا په نوم د یوه کلي د اورګاډي سټیشن ښودل کیږي. هلته یوې ښځې د یو چا پرې سوی سر په لاس کې نیولی و. د لاټپت پولیس سټیشن ته ځي، په خټو سره لړلې ده. هغه دا سر د پولیس سټیشن پر میز باندې ایږدي. لکشمن د هغې څخه پوښتنه کوي چې د دې سر نور بدن چیرته دی. په دې خبرې سره ښځه هغه پولیس یو ساعته بیایي. هلته بدن بې له سره د رسۍ په وسیله سره تړل سوی و او په سا کې ځوړند سوی و. پولیس بدن له سا څخه راوباسي. په همدې وخت کې یو APS افسر رانودیب په نوم د روزنې لپاره دې کلي ته راغلی و. له دې وروسته کیسه شاته ځي. 3 میاشتې مخکې هلته موږ ته یوه ښځه ښودل کیږي چې نوم یې رادا دی او د هغې د خاوند نوم دیروپتي دی. دیروپتي یو ورور هم لري چې نوم یې چندو دی. دوی یو د تره لور هم لري چې د چندو سره یې واده کېدونکی دی. دا خلک خانداني کالي وینځونکي دي. په همدې وخت کې د رادا د کور ترڅنګ وینکټیش او مادوي واده کوي. هغه شپه د هغوی د واده لومړۍ شپه ده. په هماغه شپه یو هلک د ویویک په نوم د خپل ملګرو سره شراب څښي. اصلا ویویک د مادوي سره مینه درلودله، خو مادوي د بل سړي سره واده وکړي. ویویک د شرابو په نشه کې وایي زه به مړ سم. ملګري یې ورته وویل ولې به مړ سې؟ که وژل غواړې هغه سړی ووژنه، تا څه ګناه کړې ده؟ بیا سبا سهار ټول کلی خبر سو چې د مادوي مړی موندل سوی دی. APS افسر انودیب د پولیسو سره د پیښې ځای ته رسیږي. د پلټونو وروسته معلومه سوه چې پر مادوي باندې اول جنسي تیاری سوی دی او بیا په ډیره بېرحمۍ سره وژل سوی دی.